دوی جهاد یوازې د په مصر باندې نه و نه په بیت المقدس باندې و جهاد په دې مصر باندې هم و په دې کې عمالقه و جی جی نو فرعون هو هلاک شو دا ټول باندې جهاد وشو رخلاص شول شو ټول په دې باندې جهاد وکړل شو نو کا دس ته پکې نشته شدت پکې نشته جی 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 ارڅوک شو ارڅوک دی هغه شو یا جیل کې و یا نه و یا دوی و یا هغه و خدای نه علاوه غسل هغه ته علاوه جی جی او خبر ادا کوي چې ګنې دا سوره ورو او دینه فرمانی وکړه د نافرمانی په بنیاد باندې می هلاک کړل او که تاسو نافرمانی کوئ تاسو نه به مخلم نور خلکو ته ورکم او باقي دنه زیات زما په علم کې دنه زیات خبره نشته یعنی زه دینه زیات نه يم په دې باندې جی جی کذالک هم د غرنګي او اورثناها مونږ ورسان کړل د هغه قوم اخرین قوم نور فما بکت بس ونشړل جړه د ویل کیږي علیهم بدوی باندې السماء او اسمان والارض او اسمکی وما كانوا او نو دوی منذرین دوی ته مهلت ورکون کی نه دی مهلت حاصلون کی نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه چا پختنه وکړه چې دل تعالی وایي چې اسمان او اسمکی پیونه جړل نو ولی اسمان او اسمکه جاړي ناغه ورته وی هاو اسمان کې یو دروازه ده او هر چا د پاره د اغه اني څومره چې انسانان دي د اغه د پاره یو دروازه ده او هغه دروازې نه هغه د پاره رزق او هغه د پاره نور چې څومره په ژوند کې څه دي دا هغه د پاره راځي او هغه دروازې نه د سړي اعمال وغیرہ هغه ته رسیږي صحیح ده چې کله دا سړی نیک وي او په دې دروازې باندې د سړي نیکی خيږي اسمان ته بره او د بره طرف نه د الله رحمتونه بنازلېږي نو چې کله دا مرشي وفات شي نو دروازه بند شي نو اسمان په خپشي لکه څنګه چې د خیر سړی یا د خلکو چا سره لار وی تعلق وی دوستی وی او غلاړ چې سړی په خپشي په دې باندې نو وای دغه د جړه مراد ده نو دا چې کله نکان وی نو اسمان ته په خفقان ورسیږي تکلیف یې ورسیږي د یو نیک سړی دروازه بند شي داغه د رحمتونه او داغه طرف نه نکان را خطل نو دې باندې هغه به خفقي هم دا کرانګ اسمکا پزما کې یو خسړی وی د اسمکه د پاره هغه د خیر وی ناغه ور باندې خفوي او چې کم قوم یا خلق د هغه دروازه پر هم د لعنت وی او کته د هغه وجود او د هغه ژوند هم د لعنت وی نظمکه په هغه باندې جاړي نه او دا یو په حدیث کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د ګناګار سره قبر تلار شي نو نظمکه ورته وایي چې تر ټولو نه بدترینی په دسمکه باندې چې ته ما ګرځې او تر راغلی اوس به زه تخوا خشم او بیا د ازمکه په جوخت شي او دغه سید پختې په یو بلې پختې کې نه نوځي الله دې موږ داسې حالت نه بچ کی ولقد بتاکی سرا نجینا مونږ نجات ورکړو بنی اسرائیل ته من العذاب المهین عذاب سپکون کینا من فرعون د فرعون ان عذاب ورکو فرعونانو د اغینا انه بشکاغا کان عالیا سرکشا من المسرفین اغه د حد نتیریدون کو نه هم اسراف کوونکې یعنی د حد نتیریدون کې او ولقد اخترناهم او بشکمغا ورکړي دوی علی علم علم سرا علی العالمین بنور خلق باندې واتیناهم امغ ورکړي دوی ته من الآیات د نشاناتنا ما فيه اغه چې باغی کې وبلا ان ازمائش مبین خرا ان بشکاها اولئک داخلك دي دا اوس اشاره د قریش ته لا یقولون چې دوی وای ان هي نددا الا موتتنا الاولى مگر مرګ درون بنه وما نحن بمنشرين او نه مونږه چې بیا برپاس ولې شو فاتون بسراوړي بآبائنا دوی وای پلار نک زمونږه کتا سوای چې بیا رپاس ولې شي نو مونږه د پلارو نک چې مخکې مړ شي دی وفات شي تاسو یو خراش باندې کې چې مونږه وګورو چې کله دار باندې کیږي بیا بآبائنا پلاران زمونږه ان کنتم کچری تاسو صادقین رښتونی اهم آیا دوی خیر غردی تکړه دي یا دوی بهترین دي په ژوندۍ کې ام او یا قوم تبع یا قوم د تبع قوم سبا ته ویل کیږي سبا چې بهترین باغونه او خسته بندونه او بهترین تجارت هم او بهترین د اوبو تنظیم هم نو ډېر بهترین دي په دې ژوندۍ کې او کغیر بهترین او هغه بډیانې د هغه ژوندۍ اړه بهترین و
او هغه مل هلاک والذین واغسان من قبلهم چې دین وړاندې اهلکناهم هلاک الاغوی انهم بشکاغوی كانوا اغوی مجرمان وما خلقنا السماوات او ندی پیدا کړی موږ اسمانونه والارض اسمکا وما بينهما او غڅ چې دواړو په منځ کې دي لاعبین چې کني لوبي کوونکی موږ څه لوبه خو نه کوله چې دا موږ جوړه کوي لوبه موږ جوړه کړی دا به هم دغه څه کې ختمه کو نه د خو یو مقصد ده ما خلقناهما ندی پیدا کړی موږ دواړه الا مگر بالحق په حق سره حکمت په بنیاد باندې ولکن او لیکن اکثرهم اکثر د دوینا لا يعلمون نپويږي ان يوم الفصل بشك ورد فیصله میقاتهم د دوی سره وعده د اجمعین ټول سره راضی باغ وعده د دوی باندې یوم باغ ورځي لا یغنی چې لري بنکی مولن څوک دوست هم مولن بل دوست نه شی ان هیڅ شی هیڅ پکار بیران شي هیڅ تکلیف بلری نه کړل شي ولا هم او نه بدوی سره ينصرون مدد وکړل شي الا مگر من باغچا رحمه چې رحم کی الله تعالی انه بشکا هو العزيز ومغ غالب ده الرحيم وغ مهربان هم ده ان بشکا شجره الزقوم وند زقوم طعام د بروټي وی خوراک وی الاثیم د ګناګارو طعام الاثیم د بروټي و د ګناګارو د دې باندې مخکې تفصیل تر شوی دی چې دی بیا اعتراض کوي چې په جهنم کې ولا څنګه ونی کل مهله پشان دی ویلی شوی تانبه یغلی چې خټیږي به فل بطون په خېټو کې د دې ګناګارانو الله دې موږ تاسو بچ کی کاغلی الحمیم پشان د جوش وهلو د ګرم اوبو پشان د جوش وهلو د ګرم اوبو بیا به الله وای الله دې موږ بچ کی ځنه آیتونه دومره سخت وي چې انسان هغه اوریدل هم ډېر بګران سره کوي خذوه ویني سي فاتلوه بیا راکګي موږ خپل جبه کوي چې راچړي وای الى سواء الجحيم اغمن د جهنم ته ورو ورځوي الله دې متاسو بچ کی ثم بیا صبوا وړوي فوق راسه د دې د سر د پره من عذاب الحمیم د عذاب الحبیم یشدل ابونا بیا پرنم به یشدل ابوا چوي او بیا ورته ویل شي زق اوڅکا اوس خوندوالا انك بشکت انت العزيز الكريم هم تلو عزت مندي او عزت ولای او د جهنمی ته بوای ځکه چې د دنیا کې خپل ځان ډیر زورور غنو او ځان عزتمن غنو او خپل عزت لپاره بداشه اسلام ایمان او تابعداري دا به ځان لپاره د بیزتی ذریعہ غنله زبلا داسې کومه زبل پیغمبر مګر ته کومه یاله کنن سوا د مغرور خلق چې کنه ما ته پتا سی وای نو ورته و دا استغه عزت ته هغه عزت اوس ځان سره سنبال کا ان هذا بشکدا ما هغه کنتم چې وای تاسو به هغه پوری تم ترون چې شک بم کول تاسو پدې کې شک کې وای چې دا برازي او کنه برازي ان المتقین بشکن پرهیزګاران خلق متقیان خلق فی مقام دا وبځه امین په امن ولکوي امین په امن ولکوي فی جنات په باغونو کې بوي وعيون او په چینو کې بوي یلبسونا اغوندي بدوي من سندس درخمنا خنری رخم و استبرق او رخم خو غټ رخم دا څنګه چې موږ دا ګورو کنه ځنه ډېری قیمتي کپڑے وي خو ډېری نری جوړی شي ځنه د بخمل په انداز کې وي ځنه د بخمل د تاسو ورته وایي ځنه د اغه نه هم غټي د کالینو او د نور په صورتونو کې او بیا د اغه مختلفو ځایونو ته د پیتې په صورت کې زمونږ د کپڑے چې کله جوړی کوګه د کپڑے خپل خایست وي بیا د اغه نه غپېتې می دی ورته ولګو بیا اغه نه غاړي ورته واچو بیا هم دغه سينور وغیرہ دا شی موږ ورته جوړو دي د پاره چې د دې په خایست کې نور هم اضافه وشي یا لکه مثلا موږ قالین وی لاندې موږ کارپېټ واچو هغه باندې بره موږ لګا ورکوټه سایز کې خسته کلینه واچو بیا بلارو کې داسې وړي وړي کلینه واچو نو ځنه یو قسم ځنه بل قسم بیا دا غیغه پردې دا د جنت ورسره روان دي ان شاء الله ایتونه ما متډیره جلدی دا ان شاء الله هغه تاسو ته تفصیل سره بیانوم الله تعالی توفیق راکړي داغي نو هغه تاسو وګورئ د جنت چې الله تعالی څنګه منظر کشي کړی دا داغي او د جهنم څنګه منظر کشي کړی دا نو هغه طرف ته اشاره ده متقابلین یو بل ته مخامخ بوي کذالک هم دغرنګي وزوجناهم او مونږ به دیتا رشتي وکو یو بل سره به اتړو په جوړو کې بحورن بحورو عین غټو سترګو ولا سره هغه ورته پرشتي کې ورکو يدعونا دوی برغواړي فيها بده کې بكل فاكهه هر قسم میوه امنين په امن سره خطر بنئ دغه چې دنیا کې میوه اخلي ول بګران نه به بیکار را نه کی بیا به یریږي چې خانه شي بیا به یریږي چې ډیر نه شي وغیرہ وغیرہ همدا غنګ نور اول د بداشونه بنئ
لا یذوقون نبس کی دوی فیها باغی کی یعنی التا الموت مر الا مگر الموت الاولى اغمر ګړم باندې اړم باندې چې دومړو بیا په باغی باندې مرګ باندې راځي مسلم شریف کی حدیث ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شکل دوی جنت تلاړ شي نو आवाज